ورحمت الله وبرکاته. دوستان نن زموږ ویډیو د کوم ګرلاین چې کوم تصویران ډیلیټ شوي د هغې په باره کې دا ویډیو سکیپ کوئ مو ویډیو پوره وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تر ټولو در مخکې یو وړوکی شان عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل پی کې ټیکنیکل رضوان نه سبسکرایب کړی نو پلیز مهرباني وکړئ دغه سبسکرایب کړئ. نو تر ټولو در مخکې خو به تاسو ما ته سره په ډسکرپشن کې لینک درکړی وي دغه به ډاونلوډ کړئ. چې مو ډاونلوډ کړو دی به خلاص کړئ. نو لږ صبر ورته کوو چې دا راولي. نو دا بره تاسو ته ښکارېږي د سټارټ بیسډ فوټو سین دا به ووهئ. دې باندې چې مو یو پیره کلیک وکړو دا چې اوس څه تصویران ما ډیلیټ کړي دا تاسو ته ښکارېږي. دا ما یو تمنیل جوړ کړی او ما ډیلیټ کړی دا زه واپس رالم مثالي. او یا ستاسو غواړئ چې دا نور هر څه ډیلیټ کړئ نو دا تاسو ته ښکارېږي که ویډیوګانې وي که څه مو وي او د بره سیټینګ تاسو ته ښکارېږي دا خو څومره تصویران زما نه ډیلیټ شوي دي هغه سمال لکه او که نه ټول داسې مثال یې که نه. نو بیا د هغې نه بعد تاسو به دا تاسو ته ښکارېږي که تاسو نه غواړئ چې دا مکمل د دې موبایل نه ډیلیټ شي نو دا تاسو ته ښکاري کلین اپ دې باندې به کلیک وکړئ او که نه واپس کول غواړئ ریکور. نو اوس ګوره دا تصویر مثال یې زه واپس کوم نو تاسو په څه باندې کلیک وکړئ په دې ریکور باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو کوم فولډر ته وړئ نو زه خو مثالي خپلې ګرلۍ ته انډرایډ کین ماسټر کې زه چې کوم دغه جوړوم هغې ته وړم که واټساپ ته یې لیږم که څه د کوم فولډر چې تاسو ته انتخابوئ نو هغه به ورته انتخاب کړئ دا به ستاسو فولډر ته واپس شي. نو موږ له اجازت راکوئ اوس تر بلې ویډیو د خدای پاک په امان.